پیل د الله تعالی په خوږ او مهربانه نوم. د نفرتونو د تیارو له ډاره په زړه کې پټ د مینې لمر ګرځوو. زما ډېرو ښاغلو او آغلو دوستانو سلام او ښې چارې. لکه د هرې ورځې په څېر د لمر وړانګو به د پامیر تورغر او سپین غر په پراخو ورشوګانو باندې خپله لمن وغوړوله او ماښام به سپوږمۍ د اسمان له ګریوان څخه سر راپورته کړ او په 14مې شپې به یې د پیغلې په څېر چپټ مخ نیولی او مینانو ته سترګکونه وهل. او کله به چې د 29مې شپې شوه نو بیا به د زړې جادوګرې په څېر تری تم او له سترګو پناه شوه. شاعرانو به په ځنګل کې خیالي جونګړې او د سیند په غاړه له سپینو شګو څخه محلونه جوړول. ښکته په اباسین کې د هندوکش له سپینو واورو څخه رابهېدلو اوښکو به موجونه وهل. ښارونکو به په چینارونو او سپینو کوترو به د سخي د ګمبزې د پاسه غومبر اچولی و. چم په چم د امن سندره وه. د چارګل، اوربل او چپکاکل خبرې زموږ د کلیوالو د خبرو نقل او پتاسې وې. جنکو به د چینرو لوبې کولې، پیغلو به له کشمالو څخه منجلې جوړولې او منګي په سر د زاڼو د قطارونو په څېر به د ګودرونو په لور رهي وې. ځوانانو به په حجرو کې سیتار، منګی او د رباب ترانې غږولې. په ټولنې باندې د دروګني مثلث ملک، خان او ملا راجو. بلې د فقر او بېوزلۍ دسترخوان له واخانه تر زابله او له تورغونډۍ تر تورخمه خپل وزر غوړولی و، خو د هر چا حد او سرحد معلوم و. که کوم کوڅه ډب او سرسبیله به را پیدا شو نو او یا به یې ناغېړي وکړه نو د کلي د مشرانو د سپینږیرو خبره به د کاڼي کرښه وه. د محراب او منبر تقدس هم معلوم او خوندي و. د جمعې په خطبو کې به د المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه نوم په ډېر درنښت سره یادېده او د السلطان ذل الله مقوله به لازمي برخه وه. موږ ټول په دې باور یو چې د سلطنت دوره هیڅکله هم نمونه‌یي او مثالي نه وه، ولې هر افغان خپل ځان د دې ملت د تنستې تار ګڼلو. خو درېغه لومړی د 1452 کال د چنګاښ د 26مې ورځې په سهار او بیا د 1455 کال د غویي په 9 ماښام دغه د مودو تسلسل مات شو او د وینو او باروتو سوداګرو خپل مارکیټ پرانیست. کوڅه په کوڅه د هورا او تکبیر زمزمې شوې. لینن، خمیني او مرحوم حسن البنا زموږ د تاریخي مشرانو ځایناستي شول. په برې خوا کې د کور، کالي، ډوډۍ، انسان نوین، اخلاق شوروي، مارکسیزم، اشرار او د اخوانو شیاطین شعارونه دومره ستغ، توند او تیزو چې د کڼو غوږونه یې هم تخنول. او په کوزې خوا کې ځینې جنابان بیا د بخارا، کشمیر، فلسطین او چچین د آزادولو مستې څپې له وګوري. ناڅاپه افراطي فکر او اجنبي کلتور زموږ د اولس ترمنځ د ذوالقرنین دیوالونه حسب کړل. نفرت دومره غالب شو چې پلار د خپل زوی سینې ته پاپشه ونیوله چې ته ملحد یې، او نامراده زوی خپل پلار پولیګون ته حواله کړ چې ته موحد یې. یوازې د کابل په جګړو کې چې زه عیني شاهد یم 80,000 کابلیان د قدرت د هوس نظرانه شول. په همدې نیمې پېړۍ کې نورو قومونو مریخ ته د سفر او د سمندر تل ته د کوزېدو تکل درلود.
خو موږ د بمونو، غمونو، هجرتونو، شهادتونو د تاریخ فصلونه لیکل. درویزې، رقص مرده او د سینې غوڅول او په لغړو لفظونو باندې د شخصیت وژنې وبا زموږ په کلتور باندې یرغل راوړ. افغانستانی شو، د فدرالیزم غوښتنه برملا شو او دا د اوس خبره د ایالات متحده خراسان پولو ته ورسېدله. یقینا د الله په دین او د انسان په قانون کې، البته د باشعور او متمدن انسان په قانون کې کرکه بالکل چټلي او بالکل یوه روحي ناروغي ده او کرکه د متحدو او ګډو ولسونو ترمنځ د بدمرغۍ لامل او ستره نښه ده. نو راځئ چې اول خپل راخپل کړو او بیا پردي پالو ته په عمل کې ثابته کړو چې کرکه سپېڅلتیا نه لري. راځئ چې د شعار په ځای د شعور لاره خپله کړو. د غوره اخلاقو او رحمت ستر سمبول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپلې لارې لارویانو ته داسې توصیه کوي: یا معاذ یسره ولا تنفره. ای معاذ تا او ملګری دی کله چې چمن ته لیږل تاسو خلکو سره نرمي وکړئ او پام چې کرکه ونه کړئ او له کرکې نه کرکه وکړئ. دوستانو، د نیکمرغۍ او انساني ارتقا سفر هلته پیل کیږي کله چې درد په هیلې او کرکه په مینې بدله شي، ځکه مینه د جلیل او کرکه د قابل صفت دی. نو څومره به ښه وي که دا سفر همدا ګړی هم دلته پیل کړو. د توجه مو ډیره مننه. زه هیله یم چې تاسو به زما دا ویډیو زما د یوټیوب په چینل کې سبسکرایب او د فیسبوک په پاڼه کې له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ ترڅو د کرکې په ځای د مینې کلچر عام او یو د بل سره د پخلاینې او د آشنایي او د ورورګلوۍ دغه فضا بېرته رامنځته کړو. کور مو آباد او بچی مو ستر.